بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو او نن دې پروګرام کې مونږه وایو چې د غم دروازې په ځان بندې کا. سامعین حضرات، انسان د پاره غم او حزن دا انتهایی نقصان ده دی. شیطان دا غواړي چې مؤمن خفه کی، ځکه چې مؤمن کله خفه شي نو دې غټ کارونه ښه کارونه بیا نشي کولی. نو شیطان هغه کارونه انسان نه صادروي، کوشش کوي د صادرولو چې دې خفه کی. نو راځئ چې د غم دروازې کوشش وکړو او په ځان بندې کو. علامه ابن قیم رحمت الله علیه دې سلسله کې کتاب عدت الصابرین صفحه 254 کې یو دوه خبرې په نښه کوي چې دې سره غمونه راځي. نو چې دغه دو خبرو نه مونږه ځان وساتو نو مونږه به د غمونو نه بچ شو. وانما تحصل الهموم والغموم، بېشکه راځي پریشانه او غمونه، والاحزان او حزن. دا غم ته وایي چې سړي نه یو شی فوت شي او هغې پسې دی بیا پریشاني. من جهتین، دا له دوو طرفونو نه راځي. هموم، غموم، احزان، دا ټول د پریشانۍ انواع دي، اقسام دي. دا راځي د دوو طرفونو نه. احدهما الرغبة فی الدنیا والحرص علیها، یو رغبت ته په دنیا کې او حرص ته په هغې باندې. دنیا ګټل منې نه دي، دنیا د ضرورت لپاره حاصلول منې نه دي، خو په دې کې رغبت منې دی. هغه رغبت چې بنیاد حرصي، حرص دې کې منې دی، حرص پکې نقصانی دی. او دنیا په قدر ضرورت ګټل، دا چې کله دې کې فرایض ادا کیږي او دا خاص کر د دین د پاره وسیله ګرځي، نو بیا د دې حصول منع نه دی. دنیا مضموم اصل کې هغه شی دی چې تا د آخرت ته ترقی نه بندی، نو هغه دنیا چې دا هغه مضمومه ده او د هغې رغبت ښه نه دی. کم ساز و سامان چې هغه تا لپاره ممد د آخرت ثابتېږي، نو هغې ته دنیا مضمومه نه ویلی کېږي. دویم، التقصیر فی اعمال البر والطاعات، څونه چې انسان د نیکۍ په کارونو کې هغه کوتاهي کوي او په طاعت کې کوتاهي کوي، نو دونه به د باندې پریشانی راځي. لکه مثلا سړی مونځ په ځای په پابندۍ باندې کوي او په شرایطو آدابو سره کوي، د قرآن تلاوت پابندۍ سره کوي، او که دله الله پاک مال ورکړي نو موقع په موقع دی د هغې د خرچ خیال ساتي، د فقیرانو، غریبانو، د خپلوانو. نو چې کله دی په دې کارونو کې کوتاهي نه کوي، نو ده ته به غم او پریشانی نه راځي. نو دا دوه دروازې دي. یو حرص، د غم دوه دروازې دي، یو حرص په دنیا کې، او دویم چې دی تقصیر په اعمالو د خیر کې، دې سره پریشانی راځي. نو راځئ چې دا دواړه دروازې بندې کو، بندې کړئ، بندې کړه دا دواړه دروازې، انشاءالله غمونه به او پریشانی به ختم شي. سامعین حضرات، غمونه او پریشانی او مصیبتونه د دې
بل چې کوم دی نو فیصلې دي د الله تعالی، خو دې کارونو سره انسان سره د الله مدد ملګري کېږي کله چې د دې نه ځان سړی ساتي. الله دې موږ تاسو ټول د غمونو نه او پریشانونو نه، د هغې د اثار نه محفوظ کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.